موږ تاسې الله هم دې وساتې. ګورئ دا یو خبره د عبرت خبره وي. دا یو سړی اسلام دین اسلام ته کنځا وکړي، دا علما کرام ناست دي، دا خلیفه صاحب ناسته مفتی ده، تاسې پوښتنه وکړئ دین اسلام ته کنځا وکړي دا سړی کافر ده ښځه په طلاقه ده. سړی قرآن ته کنځا وکړي دا سړی کافر ده ښځه په طلاقه ده، تجدید د نکاح به کوي. سړی الله ته کنځا وکړي کافر ده، رسول الله ته کنځا وکړي کافر ده، کنځا وکړي کافر ده، ښځه په طلاقه ده. تجدید اسلام به کوي، تجدید نکاح به کوي، دواړه به کوي. دغه علما کرام ناست دي، پوښتنه ترې وکړه. قرآن عظیم شان ته چا کنځا وکولې کافر ده، ښځه په طلاقه ده. مخکینی عبادات یې ټول ختم، درهم برهم. قرآن یې ګندګي ته واچوئ په کافر ده. قرآن یې په ګندګي کې ولیدئ راجګ یې نه کوي په کافر ده. په دغه ژبه باندې څومره نقصان راځي. دا ټول اندامونه وایي چې شپه تېره کړي سهار ژبې ته زارۍ کوي چې موږ ټول په تا پورې تړلي یو. که ته سیده برابره سوې موږ به ټول برابر یو، که ته غلطه وچلېدې موږ به ټول غلط یو. یو کلمه د کفر ووایي، یو لفظ د کفر ووایي، ټول عمر ابدي کافر سي. الله هم دې وساتي، د ټول عمر عبادات یې لاس. یوه کلمه د توحید ووایي، د ټول عمر کفر خدای ورته معاف کړي. د 80 کلو کافر چې کلمه په اخلاص ووایي خدای پاک دا ټول کفر ورته معاف کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مقام نجد کې ناسته، یو کس ورته راغی، د جهاد موقع ده، مجاهدین تیار دي جهاد کوي، حمله شروع کیږي. یو کس راغی، یا رسول الله زه ایمان راوړم که جهاد وکړم؟ دی ورته وایي اول ایمان راوړه بیا جهاد وکړه. هغه سړي کلمه وویله، جنگ شروع سی، په جهاد کې شریک سی. چې شریک سی جنگ یې کوئ کوئ مګر شهید سی. چې شهید سی صحابه راوړ د پیغمبر علیه السلام مخ ته یې کېښوئ. صحابي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول دته وخندل او بیا یې مخ ځینې واړوئ. یو صحابي ورته راغی، یا رسول الله یارې دې دغه شهید ته وخندل بیا دې مخ ځینې واړوئ، دا څه وجه وه؟ وایي ده ورته ومې ځکه خندل چې دغه سړي نه لمونځ کړی ده، نه روزه یې ویلې ده، نه حج کړی ده، نه زکات ورکړی ده، فقط و فقط کلمه یې وویله، دونه غټ مقام خدای دته ورکړی. د لمانځه ټیم خو نه په راغی، شهید سی. مخ دې ولې ځینې واړوئ؟ وایي مخ ځکه ځینې واړوئ چې ما دته وکاتو کومې حورې چې د شهید دپاره دي هغه مسلسلې را نازلې سوې، د جنت حورې رالې دته، ما دا نامناسبه ګڼله چې د شهید پیغلو حورو ته زه ګورم، ځکه مې مخ ځینې واړوئ. هغه کلمه ده، هغه مقام ده چې دا کلمې ته خدای ورکړی ده. زه به له تا سره امانت ته ورونو یو انسان ته ووایه دا ستا ژبه به زه په بیخ کې پرېږدم، خبرې به نه شي کولی، دا ټول ملک افغانستان به تا ته درکړم چې هوښیار سړی دا به ونه قبوله نه کړي. دا زه به الله مبتره کړې ده، خو ضمانت یې غوښتی ده، امانت ته د خدای له تا سره غلطه بې نه چلوې. سترګې امانت دي، غلطې بې نه استعمالوې. نن زموږ ستاسې د موبایلو کوم حالات دي الله دې معافي وکړي، د ویډیوګانو کوم حالات دي الله دې معافي وکړي. دا سترګې جواسیس القلب دي چې کوم ځای کې څه وویني زړه ته حال ورکوي. که پردۍ نامحرمه ښځه په امریکا کې وه تا دلته ولیده په ګناه کې لګیا سوې، په ټول عمر دې خبره نه ده ورسره کړې، په ګناه کې لګیا سوې. پردۍ نامحرمه ښځه دې په غلط شان دې په دا موبایل کې وکاتو، ته په ګناه